حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. محترمینو، موږ دا مسله بیان کړې وله چې په روژه کې ډریپ ستن د ورځې لګول دا روژه نه ماتوي، په دې سره روژه نه ماتیږي. خو پر دغه مسله باندې یو عالم اعتراض کړی دی او په خپلو ګروپونو کې د دې جواب ویلی دی چې هغه وایي روژه په ماتیږي. نو اوس زه تاسې ته د خپلې مسلې وضاحت کوم او د هغه د جواب درته وایم. او حقیقت دا دی چې زموږ د چا په مسایلو کار نه لرو، ځکه چې نن سبا د واټساپ پر دنیا داسې خلک مسلې بیانوي چې هغه د فتوا د اصول د فقه د اصول سره واقفیت نه لري. نو اکثره مسلې داسې وي چې هغه د حقیقت څخه لرې وي. نو موږ به د کم مسلې جواب وایو، کم مسلې به تصحیح کوو. نو ځکه موږ د چا د مسایلو سره کار نه لرو، خپلې مسلې نشر کوو او د هغه په آخر کې دا اعلان هم کوو چې دا زموږ مسله ده. د بل چا د مسلو سره موږ کار نه لرو. خو دا زموږ د مسلې جواب ویل سوی دی. زه دا حق لرم چې د خپلې مسلې دفاع وکړم، ځکه چې هسې نه سبا دا زموږ اورېدونکي ووایي چې ته مسله دې غلطه بیان کړې ده. نو ځکه موږ د خپلې مسلې د دفاع حق لرو. نو تاسو ته به اول د خپلې مسلې وضاحت وکړو، بیا به د ده د مسلې جواب او د ده د خبرې په مطابق چې د کم کتاب یاد کړی دی چې دغه کتاب وګورئ، سترګې به مې خلاص شي. هغه کتاب به در ښکاره کړو چې د ده خلاف فتوا ورکړي، سترګې به مې خلاص شي. تاسې صرف زموږ سره مل اوسئ. زموږ د اوسنۍ دور د اوس وخت، ځکه دا ستن د اوس وخت دی، وینئ چې یو نوی شی پیدا سي، د هغه وخت د فقهای کرام، د هغه وخت مفتیان، د هغه وخت رسېدلي خلک، یو خاصې ما و شمای، د هغو کتابونه به ګورې چې هغه په دې هکله څه وایي. نو د اوسنۍ دور د ستنې د زمانې، د ډریپ د زمانې چې څومره مفتیان، څومره اکابر دیوبند دي، د ټولو دا فتوا ده چې په ستنو په ډریپ باندې روژه نه ماتېږي. او دا د کم ځای سره اخیستې ده؟ د زړو فقهای کرامو اصل هغه دي. ځکه چې زموږ فقهای کرام دا وایي چې کم شی په منفذ اصلیه سره ونسته ورداخله سي. منفذ اصلیه و چېشته وایي چې کومه لار سیده نسله تللې ده، لکه اوس خلص وله او دغه رنګه پازس وله او غټې بولو ځای سو چې دا لارې وغیره وغیره، دا لارې سیده نسته تللې دي، دا ته منفذ اصلیه وایي. او نور چې دا کم د بدن ته نورې لارې دي چې هغه ته مسامات وایي، لکه د کومو لارو څخه چې خوله راوځي، دا خوله خو هم د بدن سره دننه سره راوځي. وینې دا کشني سرویان دي په د بېشتانو په ځایو کې د دې څخه خوله راوځي. نو چې د او خوا راوځي، د دې خوا هم اوبه ورننوځي، دې ته مسامات وایي. نو په دغه لارو چې کوم شی دننه سو، په دې سره روژه نه ماتېږي. لکه څنګه فتاوای هندیه د په خپله مسله کې ویلي دي چې د نن د سوال زمانې فتواوې به نه راښکاره کوي. پخوا علما کرام څه ویلي دي؟ نو د پخوا فقهای کرام هغه څه وایي؟ فتاوای هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 214 وګورئ. هغه وایي چې کوم شی من مسام بدن من الدهن لا یفطرو، چې بدن ته د مساماتو څخه داخله سي یو غوړي، دارنګه یو شی چې هغه روژه نه ماتي. مسامات د نور لارو څخه دا غوړي په بدن ننوځي، نو دغه روژه نه ماتوي. دغه رنګه امداد الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 106 هغه په حواله سره د شامی راخستې دي چې کم څوک به د بولو په ځای کې، د بولو چې دا نارینه بولې پکوي، د نارینه ذکر په دې په سروي کې دوا واچي، تیل واچي، نو په اتفاق سره په دې روژه نه ماتېږي. علامه شامی رحمه الله د دې تصریح کړی ده کما صرح به الشامی حيث قال وافاد انه لو بقي في قصبة الذكر لا يفسد اتفاقا. شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 103. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله، امام محمد رحمه الله دا وایي چې په دې سره روژه نه ماتېږي، ځکه دا منفذ اصلیه نه دی، د نسو د ده په مابینځ کې مسانه ده. او صرف امام رحمه الله هغه اختلاف پر منفذ باندې دی، پر روژه باندې نه دی چې آیا دا منفذ دی او که نه دی. که منفذ دی نو روژه په ماتېږي، که منفذ نه دی نو روژه نه په ماتېږي.
منفذ اصلیه. او علامه مفتی انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 30 هغه لیکلي دي لکه څنګه چې مار و لړم سړی وخوري د سړي په بدن باندې زهر ور دننه کی نو هغه د انسړي په بدن کې اثر وکي په دې سره بل اتفاق روژه نه ماتېږي ځکه چې د منافذو اصلیه پر لاره نه دي یعنی د خولې د خوا نه دي د پزې د خوا نه دي د منافذ اصلیه چې کومې لارې سیده نسله کړي دي پر هغه لار نه دي د مساماتو د طرفه څه دي نو بل اتفاق روژه نه ماتېږي. نو دغسې په ستن او په انجکشن باندې هم روژه نه ماتېږي ځکه دا د منافذو اصلیه پر لار د بدن نه دا نه ده ورغلی د مساماتو په ذریعه سره ورغلی. نو اوس حضرت صاحب د دې په حقله څه وایي تاسې لږ د پیغام پاتې شو کې یو فقها دا لیکلي دي چې لړم یو کس وچیچي نو په دې باندې روژه نه ماتېږي. نو یاد ساتئ یو دخول وي یو ادخال وي. لړم ته خلک خپه لاس نه نیسي چې ومیچیچه بلکې هغه غیر اختیاري چې لړم ویني تښتي سړی پې مار چې ویني تښتي سړی ته او ډاکټر ته خلک ورځي مټ ورته نیسي چې دې کې څه نه ووهه. نو یو دخول وي یو ادخال وي. نو په دخول سره روژه نه ماتېږي په ادخال سره ماتېږي. دخول دا مطلب که دغه مار لړم انسان وچیچي چې فقهاو کوم عبارات لیکلي دي او ادخال دا مطلب چې یو انسان په زور ورننه باسي. نو دا خو انسان فطرت یې نه مني چې یو کس لړم راونیسي او په خپل لاس باندې کوي چې ما وچیچه. اوس دا ادخال و دخول دا اجتهاد دا په خپله کړی دی مولوي صاحب او دا هم صحیح نه دی غلط دی ځکه دی مجتهد هم نه دی او غلط اجتهادونه کوي. ادخال د باب فعال مصدر دی یعنی چې څوک یو شی داخله کړي نو دا مار دا زهر نه کو داخله دا ادخال نه دی دا چې دا زهر په خپله دا بدن ته ورننوتله زهر خو په خپله بدن ته نه دي ورننوتلي خو مار وردننه کلی نو دا ادخال دی او که نه دی باب فعال سره دې څه معنا رسي یعنی چې ته دا وایه چې دغه مار په دغه سړي کې زهر داخله کړو نو ته به د باب افعال صیغه استعمالوي او که به د مجرد ادخال خو دا مار وکي دا زهر داخله کړه او تا را ولاړ سوې مار دی د دخولو سره تشبیه کړي یعنی دا دخول دی ګوره که د مار د دخولو سره کوي نو خو باره دی سو لکه مار چې پکې نه نواتي ګوره مار به د ادخال سره ولې که چیرې مار د دخولو سره رالی نو د دې ترجمه څه شوله چې مار نه نواتي نو د سړي په بدن مار نه نواتي که مار زار نه ایستله اوس د هغه زار دی چې په خوله باندې ننوځي نو دا روژه نه ماتېږي دغه زار د خولې د خوا ننوځي یا دی په خپله دننه کې یا بل یو وردننه کې نو د ده روژه نه ماتېږي. غلط اجتهاد به نه کوې د کابرینو فتاواو ته به ګورو کابرینو فقهاو ته به ګورو چې هغو د دغه کتابونو سره څنګه اخذ کړی دی څنګه استدلال کړی دی په خپل عقل او په دماغ باندې به مسایل نه حل کوو. که چیرې اوس یو څوک د بنې بیده وي دلته باران وسي یا وي ناوته یا ترناوته هغه اوبه راسي د ده په خپله خوله کې ومشلي د ده پام نسته هغه تېرې سي د لوړه سه اوبه رالي نو دا دخول دی که ادخال دی په دې باندې روژه ماتېږي او که نه ماتېږي څوک چې دا ووایي چې په دې روژه نه ماتېږي. دویمه خبره ده دا کړې ده چې دا خبرې مه کوئ ځکه په دې سره د روژې مقصد فوت کېږي. روژې مقصد دا دی چې سړی ستړی ستومان یې قوت یې ختم سي طاقت یې ختم سي او دا خبره کړې ده چې دا پر حدیثو باندې ختنه ده او دا ضد بغض اناد پرېږد دا لږ د ده ریکارډینګ واوري. خو لیکن روژه په هغې څه باندې ماتېږي چې کوم انسان بدن ته داخل شي او دلته ډریپ ته داخلی بدن ته او چې هر کله ډریپ د انسان بدن ته داخل شي انسان بدن ته قوت میلاویږي د انسان بدن ته طاقت میلاویږي چې روژې مقصد څه شی دی په ډریپ باندې هغه ټول احادیثو باندې خپې کېښودل کېږي او د روژې مقصد ختمیږي او د عناد او د تعصب او دا پردې لرې کوي او صرف احادیثو مبارکو ته نظر وکړي او فقها احنافو متقدمینو ته نظر وکړي چې هغوی په دې کې څه ویلي دي او بیا د تقي عثماني رحمه الله فتاوی عثماني دویم جلد وګوري چې سترګې م بیخي کولاو شي. او محترمینو تاسې د ده په ریکارډینګ کې دا خبره او په خپله واورېدله چې دی وایي چې تاسې بیا د تقي عثماني صاحب حفظه الله هغه خو ژوندی دی رحمه الله چې کله مړ سي بیا ورته ویل کېږي در اوسه لا ژوندی دی چې د هغه فتاوی عثماني جلد نمبر 2 وګورئ چې بیخي مې سترګې خلاصې سي. کله چې ما دا خبره واورېده تاسې یقین وکړي یو دم مې زړه راوغورځېدی چې دا څنګه خبره پیښه سوله
شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله د ټول دنیا د فقه اکیډمي سربراہ دي، د عربو د عجم، یعنی د ټولو مذهبونو، داسې نه چې صرف د احنافو، دا ټولو دی مشر جوړ کړی دي. او زموږ خلک ټول د دسه مسائل اخی. نو ما ول آیا دا زموږ نورې فتاوا او د ده مخالفت څنګه کړی دي؟ چاګردو لیکلي دي چې روژه نه په ماتېږي، او دی وایي چې په ماتېږي. نو خو د ده د خبرې څه د هغه مقصد دی چې هغه وګوري بیخي به مې سترګې خلاص سي. نو زه په منډه منډه رالم، فتاوای عثماني مې راواخیستله. کله چې د شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله فتاوای عثماني جلد نمبر 2 مې وکاتې، بیخي مې سترګې خلاصې سولې چې داسې خړی د مسایلو اهل نه دی. لیکن مخکې مې هم دا خبره کړې ده، اوس بیا کومه چې باید مسایل نه کې بیان، ځکه د هر فن دپاره خپل خلک وي. ځکه دومره غټه غلطي یې دلته کړې ده چې د فقها د مفتیانو په نیز به بالکل د معافي قابله هم نه وي. ځکه چې د دلته استدلال پر ځای د مفتی تقي عثماني صاحب د جواب د یو سړي د سوال یې کړی دی. اوس ګوره یو څوک سوال وکړي، پوښتنه وکړي، نو ته به د هغه پوښتنې ته ګورې که به جواب ته ګورې چې په جواب کې څه ویل سوي. نو دلته د مفتی تقي عثماني صاحب سره په فتاوای عثماني کې 3 صفحې 4 صفحې 5 صفحې دا پوښتنه سوې ده، او په هغه پوښتنه کې هغه یو مضمون راوړی دی چې هغه پر دې دلایل ویلي دي چې روژه په ډریپ پستن باندې ماتیږي. ځکه د روژې مقصد دا دی چې کسر شهوت، چې شهوت ختم وي، او داسې وي داسې وي داسې وي. په دې آیتونه حدیثونه داسې حوالې را نقل کړي دي. نو حضرت تا خو به د تقي عثماني صاحب جواب کاتی چې جواب هغه څه ورکړی دي. نو شیخ الاسلام فتاوی عثماني جلد نمبر 2 صفحه نمبر 180 کې جواب ورکوي د 4-5 صفحو چې هغه راخیستي دي، دلایل ویلي دي، لکه دی چې وایي د روژې مقصد دا دی دا دی دا دی دا دی. هغه په جواب کې ورته لیکي چې داستی خط ما ته راورسېدی او دغه مضمون مې هم راورسېدی، او لیکن احقر چې دا وکاتی د دغه طرز استدلال سره اتفاق نه هوا. لیکن اس طرز استدلال سے اتفاق نه هوا، یعنی دې سره زه اتفاق نه لرم. د تفصیل جواب در کولو موقع خو نسته، مختصرا دومره درته وایم چې دغه سړي علت و حکمت په لګټ کړي دي. یعنی د روژې علت و حکمت، د روژې علت چش دی، د چش دپاره فرض سوې ده، او حکمت یې څه دی، حکمت و علت یې په لګټ کړه، ځکه دا مسله ده دسه غلطه سوله. نو چې څوک په مسله نه پوهېږي هغه بیا په حکمت و په علت هم نه پوهېږي. حضرت شیخ صاحب لیکي چې دغه چې شهوت ختمول یا داسې کمزوري راوستل دا د روژې علت نه دی، حکمت دی. د دغه وجه سره روژه نه ده فرض سوې، د دې وجه سره دا روژه نه ده فرض سوې. دا یوه میاشته چې دا خلک به اوس ډېر خواهشات چې ډېر پر ترقي سوي دي، ډېر دغه سوي دي، نو د دې وجه سره روژه پر فرض که نه. حضرت وایي چې دا د روژې حکمت دی، اور حکمت کا هر جزیه میں پایا جانا ضروری نہیں ہے. د حکمت په هر جزیه کې کېدل ضروری نه دي. حضرت شیخ صاحب دا خبره کوي و دې ته غوږ سي. اگر منافذ اصلیه اور غیر اصلیه کا فرق نہ کیا جائے، منافذ اصلیه مخکې ما تاسو ته وویل چې کم خوله ده، پزه ده، داسې دا کم چې سیدن نسله لارې کللي دي دا، او چې کم منافذ اصلیه نه دي په نورې لارې دي چې بدن ته ننوتلي دي، لکه دغه مسامات، یعنی دا د کومو سرویانو څخه چې خوله راوځي په دا سره برته بدن ته اوبه ورننوځي چې سړی غسل کوي یا تالاب کې ودرېږي. تو کہنا چاہیے جو شخص روزے میں غسل کرے اور اس سے اس کی پیاس میں تسکین ہو تو اس سے اس کا روزہ ټوټ گیا. یعنی که چیرې ستا دا فتوا ده چې په دې سره د سړي ته قوت ملاویږي، یعنی هغه تنده په ماتیږي، نو بیا خو تا ته دا پکار ده چې ته دا فتوا ورکړې چې په غسل سره روژه ماتیږي. ځکه چې سړی تږی وي، تنده وي، بالکل حلقې وچ وي، چې دی غسل وکړي، لږ اوبه پر ځان باندې توکي، هغه تنده ختم سي. ځکه د مساماتو څخه د ده بدن ته اوبه ورننوتلې، د کومو سرویانو څخه چې خوله راوځي په هغه باندې اوبه ورننوتلې، نو بیا خو په دې هم روژه ماتېږي. نو ته چې هلته وایه دا هم وایه. نو حضرت شیخ صاحب لیکي چې د روژې یعنی د اوبو د څښلو چې کوم مقصد دی هغه د غسل څخه هم حاصله سو. او دا تفصیلي جواب دی، تاسې علما کرام یې کتلی سي. نو هغه لیکلی دی چې د روژې اصل مقصود اتباع ده،
دا نه دی چې یا کمزوري سي زلز په روژه کې خلک ماښام غوښې وریجې خوري نور وخت کې دومره نه وي تکړه لکه په روژه کې چې تکړه سي دا شربتونه میوې هغه شان چې کم په روژه کې خوړل کېږي د روژې د مخه چا به خوب نه وي لیدلی نو نور پکې طاقتور سي نو محترمینو دا د روژې مقصد نه دی دا حکمت دی نو وایي د روژې مقصد دا ده چې اتباع بس الله امر دی موږ وماني اتباع چې دا هغه په د خوړلو چښلو د جماع څخه د منع کېدلو څخه حاصله سوله چې نه خوراک کوم نه څښاک کوم نه جماع کوم هسې نه چې د چا په ذهن کې دا خبره راسي چې نو ولې په حدیثونو کې راځي وایي د چا خواهشات ډېر وي واده نسي کولی هغه د روژې ډېرې نسي نو محترمینو دا د روژې مقصد نه دی دا حکمت دی ګوره دا حکمت پکښې دی چې د دا سړي خواهشات به راکم کړي دا مقصد نه دی د روژې که چیرې دا مقصد سي نو چې کم خلک سپینږوري دي خواهشات یې ختم دي کم خلک ګسه خواهشات لري نه کم خلک چې بالکل ګسه نرښځی وي نو هغه به بیا روژه څه دپاره نیسي ځکه هغه خواهشات ګسه لري نه نو د دې مقصد دا نه دی چې خواهشات ختم کړي د دې مقصد د الله او د الله د نبي اتباع ده نو محترمینو دی چې دا خبره کوي اناد بغض ضد پرېږدي نو چې دا مسله دې ولیدله چې تا خپله ویلي دي چې وایي ګورې سترګې مې خلاصې سي شیخ الاسلام تی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله هم دغسې لیکلې ده چې روژه نه په ماتېږي نو باید ته اوس د ضد او د عناد د دې سره شوسې دا مسله ومنې او زه افسوس کوم آیا چې دا وایي د ضد او د بغض سره اوسي دا پر حدیثو باندې ختنه ده آیا زه تا ته وایم ستا استادان د وخت مفتیان چې هغه زموږ اکابرین دي د هغو څخه موږ د نوي نوي مسایل اخو هغه آیا هغه پر حدیثو باندې ختلی دي نجم الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 249 آیا دا بغض لري ستا سره دا عناد لري ستا سره چې هغه وایي پستن په ډریپ باندې روژه نه ماتېږي آیا دا پر حدیثو ختلی دي خیر الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 4 چې هغه وایي په ستن سره روژه نه ماتېږي آیا دا ستا سره ضد لري دا پر حدیثو ختلی دي کتاب الفتاوا مفتی خالد سیف الله الرحماني چې د ټول انډیا غټ عالم دی مفتی اعظم هند دی د نن سبا پر عالمي سطح منل سوی عالم دی جلد کتاب الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 309 هغه وایي په ستن په ډریپ سره روژه نه ماتېږي دا ستا سره ضد لري ستا سره عناد لري او که دا ستا سره بغض لري که دا پر حدیثو ختلی دي فتاوای محمودیه مفتی اعظم هند مفتی محمود حسن گنگوهی نور الله مرقده جلد نمبر 2 صفحه نمبر 148 هغه پستن په ډریپ روژه نه ماتېږي دا ستا سره ضد بغض لري دا پر حدیثو باندې ختلی دي فتاوای حقانیه دغه دارالعلوم حقانیه چې د ټولو پښتنو د سیمو غټه مدرسه ده 1200 علما پکې لنګوټې تړي هغه فتاوای حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 163 هغه پستن په ډریپ باندې روژه نه ماتېږي دا ضد لري دا بغض لري دا ستا سره دشمنی لري دا د پر حدیثو ختلی دي فتاوای دارالعلوم زکریا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 290 هغه لیکلي دي چې پستن په ډریپ باندې روژه نه ماتېږي آیا دا ستا سره بغض لري دا پر ضد ولاړ دي دا په حدیثو باندې ختلی دي دا غرنګه کفایت المفتی مفتی اعظم هند چې د خپل وخت د ټول هندوستان غټ مفتی و هغه په خپل کفایت المفتی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 245 هغه پستن په ډریپ باندې روژه نه ماتېږي آیا دا ستا سره ضد لري دا بغض لري دا پر حدیثو ختلی دي مفتی عبدالرحیم لاجپوري رحمه الله فتاوای رحمیه جلد نمبر 7 صفحه نمبر 433 چې هغه پستنو په ډریپ باندې روژه نه ماتېږي آیا دا ضد لري دا پر بغض ولاړ دي دا پر حدیثو ختلی دي او دا غرنګه فتاوای فریدیه مفتی فرید صاحب چې غټ پیرو جلد نمبر 4 صفحه نمبر 190 آیا هغه پستنو په ډریپ روژه نه ماتېږي نو آیا دا ضد لري دا ستا سره بغض لري دا په حدیثو نه پوهېدل دا پر حدیثو ختلی دي دا غرنګه امداد الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 164 هغه پستنو په ډریپ باندې روژه نه ماتېږي دا ضد او بغض لري دا په حدیثو نه پوهېږي مفتی اعظم دنیا مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله فتاوای عثماني جلد نمبر 2 صفحه نمبر 164 هغه دا لیکلي دي چې روژه نه په ماتېږي دا په حدیثو نه پوهېږي په فقه نه پوهېږي دا په د کتابو خبر نه دي توبه او استغفار وکړه پر د خپلو خبرو باندې چې دا پر حدیثو باندې ختنه ده توبه او استغفار وکړه پر دې باندې چې دا ضد او بغض عناد کوي زر واره به توبه او استغفار کاږه پر دې خبره باندې او دا مشوره درکومه چې دا مسائل خپل اصول لري دا فقه خپل اصول لري دا فتاوا خپل اصول لري فتوا دغه زموږ اکابرین دیوبند دا د
دغه حدیثو مفتي تقي عثماني صاحب د مسلم شریف داسې شرح لیکلې ده فتح الملهم چې د ټوله دنیا عرب ورته حیران دي دی پر حدیثو باندې خیږي مفتي اعظم هند پر حدیثو باندې خیږي دغه کابرین زموږ په کتابونو پوهیږي وایي چوټه مو بڑی بات دا خو هغه خبره ده الله جل جلاله دې موږ ته دا استعداد راکړي دا صلاحیت راکړي چې موږ په مسایلو پوه او خلک پوه کړو اسنه خپل هم ډوب نور هم ډوب کو هم تو ډوبې سنم تم بله کې ډوبېږي دا دومره سختي مې ځکه استعمال کړه چې په هغه ځای کې دا خبره صحیح وله چې پر حدیثو خطا نه ده په هغه جواب کې دا خبره صحیح وله چې بغض عناد ضد د وجه څه ده او زموږ دا کابرینو د کتابونو څخه غلط استدلال څه نو ځکه مې په دې کې لږ شدت اختیار کړي الله دې موږ تاسو ته د صحیح ویلو او د صحیح اورېدلو توفیق راکړي والسلام